دې ته وایي چې سایډ بزنس، چې مطلب نور باندې ته ستړی نه تاله څه تکلیف جوړېږي، بس موبایل ته کتل دی. دا اوس ګورې په دې سیکنډ کې تقریبا 10 سیکنډه مخکې ماته یو آفر راغی، یو شي آفر راغی، ما خیال چې خرڅ شو. اوس زما ای بی ده، ګورئ ټوی پکې لیکلی دی، کېدای شي 2 شیزونه وي، پته نه لګي. کولوم رالم او دا دی، دا موږ ته راله چې دا جوړ یو والی دی چې دا خرڅ شي په 19 یورو او 99 سنت باندې، او ورسره 1 یورو 99 سنت ورسره شپمنټ راولېږلو. په داسې لاړ دا والی چې کوم دی دا په 19.99 سنت خرڅ شو، یعنی په 20 یورو خرڅ شو تقریبا. راځو دا به تاسو چېرته هلی را به شئ، علي بابا ده، ایزي طریقه ده ښه. علي بابا کې به ورکئ، دا یو دی، تاسو به ورکئ دا په علي بابا کې دا یو والی دی، یعنی هینډ میډ ټیبیټن سلور ایررینګز. دا به تاسو ته میلاویږي 10 جوړې بیالی. دا مسله ده دی کې یو جوړه نشي اخیستی، 10 جوړې به والې په 3.2 سنټه، یعنی په 4 یورو شپمنټ سره چې کوم دی ټوټل به تاسو ته په 6 یورو غورځېږي. بیا چې به کې ای بی ټکه ټوکه کټ کړي نو لیږلو سره 10 یورو باندې لیږل، خو تاسو تاسې مغوی پیسې ده کوي 8 یورو پورې به تاسو ته وغورځېږي. تاسو ته به دا پی جوړه ګټي 12 یورو تقریبا، یا به 10 یورو ګټي. دا ډېر غټ شی دی چې د ورځې تاسو مختلف قسم ولګوئ، انشاءالله 15 جوړې به ترې خرڅېږي. دا یو ډیزاین دی، دا به 1500 ګرام آلی، 1500 ګرام مینیمم آلی. تاسو ته به دا درکوي چې 1500 ګرام والي په 30 سنت به 1 ګرام درکوي. دا والی زما د اندازې نه تقریبا 15 ګرام دی. 15 ته په 30 کې ضرب ورکړئ نو تاسو ته به دا والی وغورځېږي 15 ضرب 30 سنت په 3.5 یورو. هماغه یو حساب شو، د دې قیمت هم دومره راځي. صحیح ده. دې کې بیا مختلف ډیزاینونه دي. دا ډیزاین ښایسته ډیزاین دی. دا ګورې دا به مینیمم 500 ګرام دی. تاسو بیا دې دوکاندار ته خبرې ورسره کوئ، دا سینډ انکوایري نه ده یا چیټ نو ورسره وکړئ، ورته ویره زه دا والی علم خو زما مختلف ډیزاینز پکار دي چې تاسو مطلب یو ډیزاین کې ټول مالې 1500 ګرام 1500 ګرام د 100 روپو راځي. ګورئ ښه مینوالو، 1500 ګرام ضرب 30 تاسو ته به دا وغورځېږي 115 یورو تقریبا. شپمنټ سره بدله په 200 وغورځېږي. 1500 ګرام چې دي دا تقریبا راځي 15 ګرام باندې تقسیم کې جوړه، دا 33 جوړې راځي. 33 جوړې 33 له ضرب ورکه په 20 کې 666 یورو به تاسو دا جوړئ. مطلب په 200 کې بدله ټوټل غورځېږي، نه په 115 او 200 کې بدله شپمنټ سره غورځېږي تقریبا 600 بدله جوړي. 600 کا 400 یورو به تاسو دا ګټي. دغه شانتي بیا دې کې وګورئ، دې کې د بیا نور خیمه دې کې تاسو وګورئ، دا تاسو دې کې لاندې کته شي دام خسته جوړه ده، خپل والي دي. دلته یورپین ډیر زیات خوخی او دې کې مطلب دا دی چې اوس د دې سړي دکاندار ته لاړ شئ، تاسو دې سره بیا ویزټ سٹور وخی، دې سره تاسو بیا پروډکټ وخی. دا علي بابا دی. علي بابا کې ګور لاندې مختلف ډیزاینونه دي. دا تاسو دې سره خبرې وکړئ چې موږ دا جوړې پکار دي، هر یو جوړې نه یو ډیزاین راوغواړئ او په خپل ای بی سٹور کې ولګوئ. لیسټینګ د لما طریقه په یوټیوب کې خو چې د څه طریقه مې لیسټینګ کیږي نو ان شاء الله چې دینه به تاسو ته ډیر مزدوري کیږي. دا ګور څومره ښکلې ګوتمې دي پکې،
لاندې راځو دا دی ښه دا اوس وګورئ ښه دا څه شی دی موږ سره چې دا برسلټ دی که څه دی دا برسلټ دی ښه دا یو برسلټ دی پوره تصویر نشته دی برسلټ پکې شته دی او دغه شانتې دا وګورئ ښایسته نیکلیس دی هر څه ریډینګ اول نه کوئ دا برسلټ وګورئ دا ډېر مزدار برسلټ دی دا ډېر ښایسته خرڅېږي تاسو خرڅولی شئ تقریبا دلته $30 پورې یو دانه خرڅولی شئ دا انټرنیټ کې $30 تاسو به دا مینیمم 10 پیسز راغواړئ تاسو ته به یو پیس غورځېږي په 6.68 یورو یعنی تقریبا $10 کې به د لو غورځېږي 30 خرڅولی شئ $20 به تاسو ته پر پیس ګټي دا شیزونه سرچ کړئ د ډېر ډیمانډ دی دا هینډ میډ دی دا د نیچرل سټونز نه دي چاندي نه ده دا چاندي نه ده مطلب د براس نه جوړیږي خو دلته ډېر زیات استعمالیږي یورپ کې نو دې کې نور ډیزاینونه هم دي دا وګورئ دا شو دغه شانتې بیا تاسو شي نه سرچ کړئ علی بابا کې ډېر ښه مزدوري کوي او امید ده چې دا ښکلی ډیزاین دی ګوره د بلو سټایل دا په $4 یورو باندې دی دغه شانتې پسې دا والی دی وګوره ما چې خرڅ کې تقریبا سیم داسې والی وي داسې وي که داسې وي تقریبا تاسو به سټارټ کې وګورئ نو 500 ګرام که نه هلی که نه تاسو ته به لږ ګران غورځېږي چې پیسونه هلی تاسو ګوره 5 پیس والی غټ ریسک نشته دی خپل کاروبار کې دا یو مسله ده لږ ریسک به هلی خرڅ نه شي دا نه خرڅېږي به انشاءالله خامخا ریسک به هلی پر دې مزدوري کې تاسو چې 100% مزدوري غواړئ نو پر دې کار به کوئ کې بیا ریسک نه وي بس کار ته به ځي او تنخواه میلاویږي خپل کار کې به ریسک هلی مینیمم 5 پیس به والي 3.82 کې بدله غورځېږي دا پینډنټ دی ډېر مزیدار دی ډېر ښکلی دی 3.82 سنټ کې دله غورځېږي زما د اندازې نه 30-40 پورې خرڅولی شي ډالر آنلاین یې ولګوئ دا ټول والی ګوره ټول ډیزاینونه دي دا وګورئ او ښایسته نو انشاءالله لیست یې کوئ لیست طریقه مې دله ښودلې چاته څه مسئله میسج کوئ نو انشاءالله مزدوري بدله کوئ د الله په امان